السلام علیکم کتونکو امید لرم چې ټول بخیر. نور الله شاهین ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. دا ټایم موجود یم په شرینګل ګانشال پاین کې. نن به تاسو داسې یو کور ته به موزم چې هلته کې به تاسو عجیبه څه ووینئ. نو راځئ ما سره ویډیو تر اخره پورې وګورئ. کتونکو دا ټایم موږ په هغه کور کې په هغه ځای کې موجود یو کوم چې ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو. دلته کې د دې کور کوم مشر چې کوم چې د دې کور دپاره د ماشومانو دپاره کپړې رزق او فیضار پیدا کو او د هغه دپاره به دیاړي مزدوري کوله. نو هغه ته څو ورځې وړاندې برین هیمریج یعنې د دماغو فالج ورته شوی دی او هغه معذوره شوی دی. تاسو کتلی شئ په کټ باندې ملاست دی. د دې کوم مشرې زوی چې دی هغه جمیل خان، هغې ته هم د وخت نه مسله وه او د هغې خپې چې کوم دي هغه کار نه کوي، ګرځېدلی نه شي. نو دا د دې د کور واحد سرمایه وه او هغه ته هم الله پاک مفلوج کو، یعنې هغه ته د برین هیمریج وشو. اوس د دې چې کوم نږدې رشته داران دي او نږدې کوم د کلي خلک دي، هغې د خپل وسه پورې د دې سره ښه پوره مدد کوي او ښه پوره کوشش کوي چې دې ته څه نه څه ریلیف میلاو شي. خو به هر حال بیا هم د دې جاري کوم دوايانې چې دي، جاري میډیسن دي او بیا کوم ډاکټر ته ښودل دي، هغه ټول چې کوم دي نو هغه نشي برداشت کولی. دا موږ سره جمیل خان دی، د دې مشرې زوی دی. او جمیل خان دا راته ووایه چې اوس خو به تاسو باندې ډېر زیات غم دی، ډېر زیات تکلیف دی او ډېر زیات خفه یې. نو څنګه محسوسوئ؟ مطلب تاسو ډېر زیات خفه یې؟ ډېر خفه یې؟ ښه، الله پاک دې ستاسو والد محترم له صحت ورکړي او که داسې څوک وي چې د جمیل خان هغه معذور هغه دی نو چې د دې سره هم مدد وکړي. د دې والد محترم چې کوم دی، د دې په کور کې موږ دارې رالو که نه، نو ډېر زیات خلک دلته موجود دي، د دې تپوس ته راغلي. نو داسې څوک نشته چې دلته کې د دې خدمت وکړي. نو به هر حال نږدې خلک چې کوم دی هغه ډېر زیات هیلپ ورکوي، ډېر زیات سپورټ ورکوي. الله دې له اجر عظیم ورکړي. خو بیا هم که کولی شئ نو د دې سره مرسته وکئ. داسې خلک چې کوم دی دا زموږ دپاره د الله د رضا کولو یو ذریعه جوړېدلی شي. نو جمیل خانه چې څوک ستاسو اواز اوري نو هغوی ته څه ویل غواړئ؟ مطلب ستاسو والد محترم دی چې د دپاره کوم علاج دی او کوم دوايانې دي چې هغه پرې شي نو خوشحاله به شي؟ خوشحاله وي، ډېر به خوشحاله شي که لږ؟ ډېر به خوشحاله شي. ها جمیل خان چې کوم دی نو هغه هم معذوره دی، دومره پوهېږي هم نه، ډېر رشته دار هم راغلي دي او دا یو مشر چې کوم دی زه دې سره په هسپتال کې وم نو دې ورسره ډېره زیاته مرسته کوله او ډېر زیات خدمت یې وله کړی. اوس ورسره هم دا دی موجود دی. نو زه د دې نه هم ډېر زیات خوشحاله شوم. په هسپتال کې چې کوم دی دې ورسره ډېر زیاته منډه واله. په خپله چې کوم دی هغه هم دا بیمار دی. نو دې نه به لږ تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خانجي دا راته ووایه چې تاسو ډېر زیات تکلیف وکړو، د دې دپاره ډېر زیاته ستړې مو کړه. دا ستاسو په نږدې رشته کې هم راځي؟ او دا زمونږ اوښی لګي. جی، چې کوم کتونکي ستاسو دغه اواز اوري نو د هغې نه څه اپیل کول غواړئ؟ بس دا اپیل کوو چې بس دا عاجزان ډېر غریبان دي، بس دې سره امداد وکړي. جی، ډېر زیاته مننه. او دې چې کوم دی خپل خدمتو سره بھرپور کړی دی. دا بل ملګری دی، دې نه به لږ تپوس کوو. تاسو څه ویل غواړئ کتونکو ته؟ بس کتونکو ته دا وایو چې دی خو د مشر زوی دی، د ټولو خلکو بیا دا بل ماشوم دی او مونږ زما اوښی دی، مونږ سره خپله ډېره مرسته وکړه. هغه هسپتال ته چې لاړو تاسو په خپله وکاته. نو دا مشر ورور مې اوس هم ورسره دی، دا خدمت وله کوي، دا یو سیټ وله مالش کوي تیلو باندې. نو بس مهرباني دې وکړي چې دې سره خپل هیلپ وکړي. یا چې مونږ چې څونه وسو هغه ورسره مونږ وکړو. او دا مشر ورور مې ته اوس خدمت ته پاتې کړی دی. اکثر مونږ دې کور ته شپې له ځو، دا مشر ورور مې ورسره خدمت کوي. بس چې کوم کتونکي او مرسته ورسره کولی شي نو بلکل هغه ورسره کولی شي، صدقه جاریه ده. یا چې مونږ چې څونه وسو هغه ورسره مونږ وکړو. د کلي خلکو راسره منډه وواله خو لږه ډېره. بس چې کوم ملګري اوري دا غږ بس دې سره د خپل هیلپ وکړي، صدقه جاریه ده. زموږ خو چې کوم وسو هغه ورسره مونږ وکړو. ډېر زیاته مننه. د بخت محمد صاحب په وینا باندې زه دلته کې راغلم. نو هغې نه به لږ تپوس کوم چې تاسو د دې باره کې کتونکو ته څه ویل غواړئ؟ ما کتونکو ته دا وایو بس دا ډېر غریب خلک دی او څومره وس یې د دې رشته دارانو کې دغه ورسره کړی دی او باقي
باقي چې کوم خلک داسې ماهر خلک دي چې هغوی سره خپل امداد وکړي نو ښه به وي. دا موږ سره د دې جمیل خان کشر ورور او د دې ماشوم بچی کوم چې د لوب وخت دی هغه را سره ناست دی د هغې نه به تپوس کوو. ستاسو څه نوم دی ګلابه؟ واجد واجد خان سبق وایې که نه؟ په څوم کې؟ شپږم کې. شپږم کې. کله چې ستاسو والد محترم روغ و تاسو ته به یې کپړې فیزار او خوراک هر څیز مهیا کا او کور ته به یې راوړل په هغه ټیم کې به ډېر زیات خوشحاله وئ. اوس څنګه محسوسوئ؟ اوس څنګه یې؟ اوس مونږ ډېر خفه یو، زمونږ والد صاحب خراب دی. نو دا کوم ملګري چې ستاسو دا ویډیو ګوري ستاسو आवाज اوري هغې ته څه ویل غواړئ چې ستاسو والد محترم سره او ستاسو سره مدد وکړي نو بیا به خوشحاله شئ؟ او جی ډېر زیات به خوشحاله شئ. او جی ډېر زیاته مننه کتونکو. دغه و زموږ نننی پروګرام چې تاسو وکتو. که کولی شئ تاسو د دې سره مدد وکئ او د دې په کار باندې راشئ نو انشاءالله الله تعالی به تاسو ته اجر عظیم درکړي. ما نور الله شاهین سره د کیمرامین امجد خان موږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان. السلام علیکم.